بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعري د چینل کتونکو او اوریدونکو ته د مینې، امن او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، هر زمانہ خپل مزاج لري او د هر سماج خپل رنګي. ښه او بد په هر قوم کې موندی شي او خوږې ترخې فیصلې د ملکونو په سیاست کې یو عام خبره ده. خو موجوده حالاتو چې په انساني سماج او چاپیرچل کې کوم عظیمشان بدلون راوستی دی او د نړۍ هر قوم او هر وګړی چې څومره زبېښلی دی د هغې مثال نشته. شاید چې دویم جنګ عظیم به د دنیا معاشرت دومره نه لړزولی څومره چې د کوویډ 19 د دنیا په نقشه جوړ اثرات غورځولي دي. د معاشي او معاشرتي ساينس ماهرین دې حالت ته ووکا وایي، VUCA، چې د هغې مختصر مطلب دا دی چې په انساني فیصلو کې استحکام ختم شي. سحر یو خبره او ماښام بله فلسفه. مسلسل یو غیر یقیني صورتحال د انسانانو منصوبې، ارادې او پلانینګز تباه کی. هر بنده په خپل معاشرتي ژوند کې د یو الجھن ښکاري او هر وخت په دې غم اخته چې ودانګم که نه دانګم. د ژوند هره شعبه د شک او بې یقینۍ په دلدل کې ډوبېږي. په لنډه ژبه دا ویلی شو چې انسانیت ګنګس شي. په داسې حال کې د انسان خیال او عقیده هم د سختو ستونزو او کړکېچونو سره په نښتی. د عرب او عجم شیخان او پیران په دین کې نوې لارې پیدا کړي او د شعور خاوندان هم په داسې حال کې د عجیبه تضاداتو په ضد کې د عام وګړي دپاره خپله عقیده باقي ساتل هم یو لویه معجزه ګڼلی شي. زه د پاک الله نه دعا کوم چې هغه مهربان رب دې مونږ او تاسو د محمد آخر زمان صلی الله علیه وسلم په دین ثابت قدم وساتي. یو غزل ستاسو په خدمت کې پیش کوم، په کوم کې چې هم دغه د ووکا خیال پیلی شوی دی. دا عجب خیالونه دروغجن دي. دا عجب خیالونه دروغجن دي. ما لیدلی ټول خوبونه دروغجن دي. که سفر که همسفر دی که کاروان دی، که سفر که همسفر دی که کاروان دی، دا منزل ټول مزلونه دروغجن دي. ستا جفا زما وفا خوشی قصې دي. ستا جفا زما وفا خوشی قصې دي. اداګانې ستا نازونه دروغجن دي. څه زخمونه څه مرهم وي یو فریب دی. څه زخمونه څه مرهم وي یو فریب دی. زخم مرهمونه دروغجن دي. انتظار او بېوسي هم ښه بانه ده. انتظار او بېوسي هم ښه بانه ده. مستی نشته خمارونه دروغجن دي. او د هوس په زمانه کې خودغرضه، د هوس په زمانه کې خودغرضه څه به واخلي غرضونه دروغجن دي. او څه به ګټه څه تاوان څه کاروبار وي. څه به ګټه څه تاوان څه کاروبار وي. سوداګانې بازارونه دروغجن دي. او د ګل پاڼې د ازغو سکې یو خیال دی. د ګل پاڼې د ازغو سکې یو خیال دی. ښکلاګانې د ظلمونه دروغجن دي. خوشحالۍ غمونه هسې یو رواج دی. خوشحالۍ غمونه هسې یو رواج دی. خنداګانې ماتمونه دروغجن دي. او نن احساس لمنې ټولې تار په تار کړي. نن احساس لمنې ټولې تار په تار کړي. که فضله ګریوانونه دروغجن دي. دا عجب خیالونه دروغجن دي. ما لیدلی ټول خوبونه دروغجن دي. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تنقیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي او په کمنټس کې به زما سره خپل دریځ شریکوئ.
زه به ستاسو د دروند خیال په تمه یم. ښاد او خوشحاله اوسئ.